کیلاش قبیلې ښځې په خاص ډول خصوصي کالی استعمالوي چې پرې ښایسته او رنګارنګ د وړۍ او غمو کار شوی وي. ځینې ښځې وایي چې دا کالی دوی په خپل لاس جوړوي. دا کالی د ښځو لپاره مخصوص دی چې ماشومان جینکۍ هم اغوندي او چې کله ښادي یا د دوی اختر وي نو هغې لپاره لا ښایسته او د نوي کپړو څخه جوړولی شي. د کیلاش 20 کلنه عرب ګل وایي چې کال کې 4 اخترو کې هم په خصوصي اهتمام سره دغه لباس اچوو او بیا پکې مذهبي ګډا هم کوو. دا وایي دلته چې زموږ کوم مشران مړه دي د هغوی لپاره دلته شیان ایږدو، اور بلو، بیا موږ خپل عبادت وایو چې پکې د مړو روحونه رابلو او ورته وایو راشئ وخورئ او وڅښئ، بیا لاړ شئ. 10 منټه پورې خاموشي اختیار کړو او بیا په اخره کې ګډاګانې کوو. د کیلاش ځانګړی کالی په زی بازار کې هم ترلاسه کیدی شي چې پکې زیاتره ښځې دغه خرڅوي. یو بله کیلاشۍ میرمن وایي چې تر 5,000 نه 15,000 پورې د کالي قیمت وي او سیلانیان هم دغه ځانګړی لباس دوی څخه اخلي او د ډالۍ په توګه یې ځان سره وړي او دوی ته ترې ښه پیدا هم رسي. د ګرمۍ په موسم کې سیلانیان زیات راځي، دا شیان اخلي، دا زه هم جوړوم او د کلي نورې ښځې هم جوړوي. دغه رقم په ځان او کورمې خرچ کوم. ماشومان سکولونو ته هم ورځي، په یخنۍ کې دلته واوروي نو سړکونه بند وي، ګراني زیاته وي، مشکل وي. د کیلاشانو دا کالی په 3 برخو کې وي: اوږد او دروند پراک، ورسره د ټوپۍ په شکل کې اوږد لمسی چې ورته په مقامي ژبه کې شوشوتره وایي چې پرې د مصنوعي لالونو او مرو کار شوی وي او دې ترڅنګ له پاسه سرپوښ چې پرې د کنجکو او نورو شیانو رنګارنګ کار هم شوی وي ورته کوپاس وایي. دغه رنګارنګ کالی د کیلاش ټولې ښځې په عام ژوند کې استعمالوي ولې کوپاس صرف په جشن کې اچوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، چترال.